آیا د ځان په اړه د خلکو د منفي خبرو مخه نیولی شو؟ موږ نشو کولی د خلکو د منفي خبرو مخه ونیسو، خو کولی شو د هغوی په خبرو کې مثبتې او منفي بیلې کړو. مثبتې ومنو او منفي یې حذف کړو. خدای پاک ټولو انسانانو ته د حذف یوه بټنه ورکړې ده. یوه ورځ مې له داسې یو کس سره خبرې کولې چې له یوه منفي نظره پلار سره ستر شوی و. د په خبره پلار یې هڅه کوله چې تل یې ورټي او منفي خبرې ورته وکړي. د بیلګې په توګه پلار به یې ورته ویل له تا څخه هیڅ هم نه جوړیږي. دغه کس د خپل عمر په 20 کلنۍ او 30 کلنۍ کې په خورا بد وضعیت کې و. هغه له کالج څخه تحصیلي اسنادونه هم ترلاسه کړي وو، خو لا هم په دې نه و بریالی شوی چې د ځان لپاره ښه دنده پیدا کړي. ویل یې د پلار خبرې مې تل په غوږونو کې انګازې کوي. ته هیڅکله نشي بریالی کیدی، ته یې وړتیا نه لري. ان دا چې کله یې پلار د مرګ پر بستر پروت و ویل یې پوهیږي ورور به دې هیڅ ځای ته ونه رسیږي. دغه راز ته هم دا وروستي خبرې وي چې د له خپل پلار څخه اورېدلې وي. دې کس کلونه له دې منفي افکارو سره ژوند کړی و. هم دې منفي افکارو ورباندې لکه د مځکې لنګر اچولی و. هغه د ځان لپاره ښه دنده نشوی پیدا کولی. که به په کومه ورځپاڼه کې د هغه د مسلک اړوند دنده اعلان شوی هم و، د به ځکه ورته وړاندیز نه کاوه چې فکر یې کاوه د یې وړتیا نه لري. ویرې به واخیست. د دې هر څه اصلي لامل یې د خپل ګران پلار هغه منفي خبرې وي چې د ته به یې وخت نه وخت کولی. د کس یوه ورځ د ذهنیت جوړنې په اړه زما دا خبرې واورېدې چې څه ډول منفي افکار زموږ پر ژوند بد اغېز کولی شي. هغه پوه شو چې د پلار منفي خبرې د هغه په ذهن کې سنګر نیولی دی. هغه د حذف د بټنې کېکاږل پیل کړل او د خپل ذهن سافټویر یې دوم ځلې پروګرام کړ. کله یې چې واورېدل ته د هیڅ کار د ترسره کولو وړتیا نه لرې، د حذف بټن یې کېکاږله او ویې ویل زه قدرت لرم، زه وړتیا لرم. کله یې چې واورېدل ته هیڅ ځای ته نشي رسېدی، د حذف دکمه یې کېکاږله او ویې ویل زه خپله راتلونکی په لاس کې ټاکم. زه به هغه ته رسېږم چې د ترسره کولو لپاره یې خدای پاک پیدا کړی یم. هغه نن یو بریالی سړی دی، ښکلی او بریالی کورنۍ لري. کله یې چې د حذف دکمې د کېکاږلو چل زده کړئ، ژوند یې په ټوله معنا بدل شوی دی. کیدی شي تاسو هم د هغه په څیر اوسئ او د پلار مینه مو نوي تجربه کړي. که نیکمرغه باید ووایم چې تاسو له ځان سره د خدای پاک مینه لرئ.